مورې دعا راته کوه. ساجد د خپلې مور لاسونه ښکل کړل. د هغه سترګې له اوښکو ډکې وې. مور یې په ژړه خونې غاس وویل: زویه دومره لرې مه ځه. خو ساجد مجبور و. په کور کې پیسې نه وې. احمد لا د سکول سبق وي. مور ناروغه وه او امینه د خپل خاوند له سترګو اوښکې پټولې. ساجد فکر کو چې یوازې څو کاله به پردیس کې تیر کړي، خو هغه نه پوهېده چې د پردیس ژوند په ترې د ځواني تر ټولو ښکلې کلونه واخلي. د پېښور ښار په یوه ساده او آرامه سیمه کې یوه کوچنیه کورنۍ اوسېده. د کور مشر عبدالرحمن نومیده. هغه یو مزدور سړی و. که چې څومره ډېرې پیسې یې نه لرلې، خو تل به یې هڅه کوله چې خپل اولادونه خوشحاله وساتي. د هغه 2 زامن وو، لوی زوی ساجد او کوچنی زوی احمد. ساجد له ماشومتوبه ډېر هوښیار او مسؤل هلک و. کله چې نور ماشومان به لوبې کولې، ساجد به د خپل پلار سره د کور په کارونو کې مرسته کوله. مور به یې تل ویل: دا زوی به مې یوه ورځ د کور نوم روښانه کړي. وخت تېرېده او دواړه ورونه لویدل. احمد به سکول ته تلو او ساجد به د خپل راتلونکي ژوند خوبونه لیدل. خو یوه ورځ د دې کورنۍ په ژوند کې داسې غم راغی چې هر څه یې بدل کړ. عبدالرحمن ناچاپه ناروغ شو. ډاکټرانو ډېرې هڅې وکړې، خو د الله اراده بله وه. څو ورځې وروسته عبدالرحمن وفات شو. کور د غم په تیارو کې ډوب شو. مور به شپه و ورځ ژړل. احمد لا وارکوټي و او نه پوهېده چې اوس به د کور حالت څنګه کیږي. خو ساجد پوهېده اوس د کور ټول مسؤلیت د هغه په اوغو و. ساجد خپل تعلیم ختم کړه. هغه فکر کوه چې ژر به کار پیدا کړي، خو حالات دومره اسانه نه وو. هر سحر به له کوره وتلو، یو دفتر، بیا بل دفتر، بیا بل ځای. خو هر ځای به ورته یو جواب ورکول کېده: موږ تجربه لرونکي کس غواړو. اوس خالی ځای نشته، بیا راشه. ماښام به ستړي او ناامیده کور ته راسنېده. مور به یې پوښتنه وکړه: زویه څه خبر؟ ساجد به مسکی شو او ویل به یې: موري انشاء الله خیر به وي. په همدې وخت کې د ساجد واده هم وشو. د هغه میرمن امینه نومیده. امینه ډېره ښه، باحیا او د کورنۍ پالونکې جینۍ وه. هغې د ساجد حالت درک کو او هیڅ کله به یې شکایت نه کوه. که په کور کې به یوه ډوډۍ هم وه، نو امینه به ویل: الحمدلله، الله به لا ډېر رزق راکړي. ساجد به د خپلې میرمنې خبرې اورېده او زوړې به یې لا نور هم ماتېده، ځکه هغه غوښتل چې خپلې مور، میرمنې او ورور ته ښه ژوند برابر کړي. یوه ورځ د ساجد یو خپوان کور ته راغی. هغه څو کاله سعودي کې کار کړی و. هغه ویل: ساجده، دلته ډېر وخت ځای کړ. که سعودي ته لاړ شي، نو د څو کالونو په مزدوري به د کور حالت بدل کړي. هغه شپه ساجد تر ناوختې ویښ و. مور ویده وه، احمد درس ویلو او امینه د کور کارونه کوله. ساجد د دوی مخونو ته کتل او فکر یې کوه: که زه لاړ شم، شاید د دوی راتلونکي ژوند به بدل شي، خو که لاړ نشم، نو همداسې به په غریبۍ کې ژوند کو. هماغه شپه ساجد خپله پریکړه وکړه. هغه به پردیس ته ځي او د خپلې کورنۍ لپاره به قرباني ورکوي. ساجد چې کله سعودي ته ورسید، هر چی ورته نوي وو. لوی سړکونه، لوړې ودانۍ او د خلکو بیړه. هغه د هوایي ډګر نه د شرکت موټر کې خپل کمپ ته یوړل شو. کله چې کمپ ته ورسید، نو پوه شو چې د پردیس ژوند دومره اسانه نه دی لکه خلکو چې ورته ویلي وو. یوه کوچنیه کمرې کې 6 کسان اوسېدل. هر یو د مختلفو ملکونو نه راغلي وو. چا به د خپل ماشوم یاد کوه، چا به د خپلې مور او چا به د خپلې میرمنې. هماغه شپه ساجد د خپلې مور غږ ډېر یاد کړ. هغه ټلیفون را واخیسته او کور ته یې رنګ واهه. مور یې غږ اورېده، نو ژړا یې پیل کړ. زویه څنګه یې؟ ساجد د خپلې مور د ژړا غږ اورېده، خو خپل درد یې پټ کړ. مورې زه ښه یم، تا دعا راته کوه. سبا سهال د ساجد د کار لومړۍ ورځ وه. د سعودي ګرمي ډېره سخته وه. لمر داسې و لکه اور چې اورېږي. هغه به د سحر نه تر ماښامه کار کوه. لاسونه به یې زخمی کېدل او وجود به یې ستړی و.
خو هر ځای به یې د خپلې مور امینې او احمد مخونه سترګو ته ودرېدل او بیا به یې ویل دا هر چې به دوی لپاره دي. میاشت تیره شوه. ساجد خپله لومړی تنخوا واخیسته. هغه ډیر خوشحاله و. سمدستي پیسې کور ته ولیکلې. کله چې مور پیسې ترلاسه کړې نو اوښکې روانې شوې. هغه یې ویل یا الله زما زوی دې تل خوشحاله وساتي. په کور کې هم حالات ورورو ښه کېدل. احمد خپل تعلیم ته توجه ورکوه. امینه د کور هره اړتیا په ډیر صبر پوره کوله. هغه هیڅ کله د ساجد نه شکایت ونه کړی. که څو هم د خاوند نشتوالي ورته ډیر سخت و. یو ورځ د اختر شپه وه. ټول کم کې مزدوران غمجن وو. هر څوک د خپل کور یاد کاوه. ساجد د کم چت ته وخوت او د اسمان ستورو ته یې کتل. په همې وخت کې په پاکستان کې مور امینه او احمد هم د اختر تیاری نیوه. خو د ساجد ځای تش و. امینه د ساجد زور کمیس راواخیسته او ور یې ویل کاش نن دلته وای. سبا د اختر ورځ وه. ماشومان خوشحاله وو. خلک یو بل ته مبارکي ورکوله. خو ساجد یوازې په خپله کمره کې ناست و. هغه د تلیفون له لارې د کورنۍ سره خبرې وکړي. مور یې ویل زویه اختر دې مبارک شه. ساجد موسکی شو خو د سترګو اوښکې چا ونه لیدله. کلونه تیریدل. ساجد هره میاشت پیسې لیږلې. په همې پیسو احمد پوهنتون ته داخل شو. کله چې احمد د پوهنتون د داخلي خبر وکړ ساجد دومره خوشحاله شو لکه خپله چې یې سند ترلاسه کړي وي. هغه یې ویل احمده تا یوازې زده کړه کوه. نور هر څه زما مسؤلیت دی. خو جون تل یو شان نه وي. یو ورځ مور ناچاپه ناروغه شوه. ډاکټرانو ویل د عملیاتو اړتیا لري. د عملیاتو لګښت ډیر زیات و. احمد وارخطا شو. امینه هم اندېښمنه وه. خو ساجد ویل تاسو هیڅ فکر مه کړئ زه به پیسې پیدا کړم. هغه له هماغې روزې 2 ګونې شفتونه شروع کړ. د ورځې به یې کار کوه او د شپې به یې هم اضافه مزدوري کوله. هغه به یوازې 3 یا 4 ساعته خوب کوه. خو هدف یې یوازې یو د خپلې مور علاج. څو میاشتې وروسته ډاکټر ویل اوس خطر نشته. کله چې ساجد دا خبر واورید هغه په سجده ولوید او د الله شکریه ادا کړ. خو د پردیس جون لا هم سخت و. ساجد د خپل ځواني ډیر کلونه د کور نه لارې تیر کړي وو. د خپل زوی د ماشومتوب ډیرې خاطرې یې له لاسه وکړې. د مور ډیرې ناروغۍ یې له لرې نه تعقیبولې. خو هیڅ کله یې شکایت ونه کړ ځکه هغه پوهېده چې د کورنۍ خوشحالي د دې تر ټولو لویه کامیابي ده. وخت تیریده او احمد د پوهنتون وروستي کال ته ورسید. د فراغت ورځ را رسیده. ټول زده کوونکي خوشحاله وو. د هغوی مور او پلار ورسره ولاو. خو احمد د خلکو ترمنځ د خپل ورور ځای تش لیدلو. د هغه سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه په زور کې ویل کاش نن ساجد ورور هم دلته وای. هماغه شب احمد ساجد ته تلیفون وکړ او خپل سند یې ورته وښوده. ساجد د موبایل پردې ته کتل او سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. هغه یې ویل احمده نن زما د جون تر ټولو خوشحاله ورځ ده. ستا بریا زما د کلونو مزدوري نتیجه ده. د احمد فراغت وروسته هغه یوه ښه دنده ترلاسه کړه. کور ته یې لومړنۍ تنخوا راوړه. مور یې خوشحاله شوه. امینه خوشحاله شوه او ساجد ته یې رنګ وښی. احمد ویل وروره نن زه هم د کور په لګښتونو کې مسته کولی شم. ساجد موسکی شو خو په زور ته یې احساس وکړ چې دې قربانیای بې ځایه نه وي. په همې کلونو کې د ساجد او امینې زوی هم لویېدلو. کله چې ساجد سعودي ته تللی و زوی یې ډېر کوچنی و. یوه ورځ ساجد د خپل زوی سره په ویډیو کال خبرې کوله. زوی یې ویل پلاره زما سکول کې پروګرام ده. ټول ملګري به خپل پلاران راولي. تا به راشئ؟ ساجد څو شېبه غلی شو. د هغه زوی مات شو. خو بیا یې ویل زویه دعا کوه. انشاءالله ډېر ژر به در سره یم. کله چې کال ختم شو ساجد یوازې په خپله کمره کې ناست و او جرلی
ځکه هغه د خپل زوی د ماشومتوب ډېرې ښکلې کلونه له لاسه ورکړي وو. د کلونو مزدوري وروسته یوه ورځ د شرکت مشر هغه ته ویل: ساجده، تا ډېر کلونه زموږ سره کار کړی دی، اوس کولی شي چې وطن ته لاړ شي. کله چې ساجد دا خبر واورېد، د هغه سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه باور نشو کولی چې د کلونو انتظار پای ته رسیدلی دی. د سفر ورخ راورسیده. ساجد خپل کوچنی بوکس تیار کړ. هغه خپلې کمرې ته وکتل. هماغه کمره چې کلونه یې پکې د تنهایي شپې تیرې کړې وي. هغه وویل: الحمدلله، او د هوایي ډګر په لور روان شو. په پاکستان کې هیچاته یې نه وویلي چې نن راځي. هغه غواستل خپلې مور ته حیرانتیا ورکړي. مور لا هم هر ماښام د دروازې مخې ته ناسته وه او دعا یې کوله. ناڅاپه د کور دروازه وټکېده. احمد ور خلاص کړ او څو شېبې هم داسې ودرېد. هغه باور وشو کولی. وروره، ساجد مسکی شو. احمد منډه کړ او خپل ورور یې غېږ کې ونیو. د احمد غږ واورېدل شو. مور ژر راوته. هغې ساجد ولید او له خوشحالي یې اوښکې روانې شوې. هغې خپل زوی غېږ کې ونیو او ویلی: زویه، ما ویل نه و، الله به دې یو ورځ بیرته راولي. امینه هم راغله. د کلونو انتظار وروسته د هغې سترګې له اوښکو ډکې شوې. خو دا ځل د غم نه، بلکې د خوشحالي اوښکې وې. ساجد خپل زوی ته وکتل. زوی یې نور کوچنی ماشوم نه و. هغه لوی شوی و. ساجد هغه غېږ کې ونیو او ورو یې وویل: زویه، ما ستا ډېر وخت یې لاسه ورکړ. زوی یې ویل: نه پلاره، تاسې زموږ لپاره قرباني ورکړې ده. هماغه شپه ټول کورنۍ یو ځای ناسته وه. مور، امینه، احمد او ساجد. او ساجد پوه شو چې د هغه ټول قربانیه بې جایه نه وي، ځکه نن یې مور خوشحاله وه، ورور بریال وه، زوی یې تعلیم درلود او کورنۍ یې د عزت ژوند کوه. ګرانو دوستانو، په نړۍ کې زرګونه مسافر شته چې د خپلو کورنیو لپاره له وطنه لورې ژوند کوي. دوی د خپلې ځواني ډېر ښکلي کلونه قرباني ورکوي ترڅو خپلو بچو ته ښه تعلیم او پوهه ورکړي. نو د خپلو والدینو، خاوندانو او هغو کسانو قدر وکړي چې ستاسو د خوشحالي لپاره سختۍ ورخې تېروي. ځکه رښتینې مینه یوازې په خبرو نه، بلکې په قربانۍ ثابتېږي. که تاسو ته دا جذباتي پښتو کیسه خوښه شوه، نو ویډیو لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او زموږ چینل پښتو ټون هب ضرور سبسکرایب کړئ ترڅو نورې هم زړه راښکونکې پښتو کارټون کیسې وګورئ. بیل آیکون هم فعال کړئ. مننه. Subscribe to Pashto Toon Hub. Tap the button for fun videos. Thank you.